کاناډایي سازمان وایي کاناډا ته د تګ لپاره منل شوي 6 افغان کورنۍ له پاکستان نه ایستل شوي. د امان لره په نوم یو کاناډایي سازمان افغانستان ته د هغو 6 افغان کورنیو د استولو خبر ورکړ چې کاناډا ته د لیږدېدو په تمه ول. د دغه ناپایلي سازمان د اټکل له مخې په پاکستان کې شاوخوا 2500 افغانان کاناډا ته د لیږدېدو په تمه دي. امان لره هغه ناپایلي سازمان دی چې له کړکېچنو هیوادونو څخه کاناډا ته له ګواښ سره مخامخ او وړ کسان لیږدوي. دغه سازمان له پاکستان له ایستل شویو افغان کډوالو غوښتي دي چې دغه سازمان سره اړیکه ونیسي چې له افغانستان څخه د هغوی د لیږد په برخه کې کار وکړي. امان لره اټکل کوي چې شاوخوا 2500 افغانان چې د کاناډا له حکومت سره یې کار کاوه په پاکستان کې دي او کاناډا ته د لیږدېدو په تمه دي. کاناډا یو له هغو لویدیځو هیوادونو څخه دی چې د افغانانو د لیږد بهیر یې نه دی درولی. د کاناډا CBC ټلویزیون د یکشنبې په ورځ راپور ورکړ چې د کاناډا د کډوالو وزارت په پاکستان کې په شرایطو برابرو افغانانو ته ویلي چې دوی باید پاکستانی پولیسو ته اسناد وښایي چې دا ثابت کړي چې دوی کاناډا ته ځي او ونه ویستل شي. په همدې حال کې دغه وزارت اعلان کړی چې له پاکستانه د افغان کډوالو د لیږدولو لپاره پر لا ډیرو الوتنو کار کوي.